غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دې تخما او رالیګا سبه کما خفا مشت دلتا. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. څنګه چې تاسو ته پته را په متحده عرب اماراتو کې 4 لکه پښتانه میشته دي او د خپل ژوند کوي. موږ دا خپرونه په دې غرض او په دې مقصد را جوړه کړې ده چې د خلکو سره خبرې اترې وکړو، د مسافرۍ ژوند څنګه تېرېږي، د خپلو کورنو په حواله، د خپل وطن په حواله، د خپل خاورې په حواله موږ ته چې کومې په قامي سطح باندې ستونزې راپېښېږي په هغې د نظر سره نو په دې غرض او په دې مقصد هم دا خپرونه را جوړه کړې ده چې د دې خلکو دا سوچ او فکر ټولې دنیا ټولې نړۍ ته وښیو. نن موږ یو داسې حویر ته راغلي یو، حباب ته راغلي یو، د حاجي غریب ګل صاحب د دیرې ته راغلي یو. دلته کې دا خپرونه دی را جوړه کړې ده د درونو. زه د خپل طرف او د شمشاد نړیوال ټلویزیون طرفه مننه کوم. او دلته کې ډېر ګڼ مشران ناست دي، زلمي هم پکې ناست دي، سره به خبرې اترې کوو، شاعران هم پکې شته، د هغوی کلامونه هم پکې اورو، ډېر نوموړي فنکاران هم دلته کې د پښتو ژبې شته، د هغوی کلامونه به هم اورو. نو ما سره پخوا کې یو مشر ناست دی، ده سره خبرې اترې کوو. راځئ چې دی موږ ته څه وایي. حاجي صاحب ستړی مه شه، په خیر؟ خدای عمل شه، تاسو مشه ښه یو؟ ساله والې الحمدلله خیر ده، غوړ شکر. ستاسو نوم دی؟ منم محمد علي خان د افریدی. د کوم ځای؟ زه ادم خیل یم، افریدی. د ادم خیل؟ ادم خیل، ها. او څو وخت مسافري وکړه کاکا؟ ما جي د 37 سال مې وکړل. 37 سال. 30 کال مسافري؟ 30 کال مسافري. او لا روانه ده؟ یا روانه ده. نو سره معلوم نه چې په کوم ځای به ودرېږي؟ یار هېڅ پته نه لګي چې په کومه به ودرېږي. بچي رشته خیره؟ الحمدلله. سبقونه ویلي؟ سبق بس نه ده ویلی، او دې کې بس 15 کاله وشو ما سره کار کوي. تاسو چې 30 کاله مسافري وکړه نو په خپلو بچو دا دومره ستړی ژوند چې تېر کړو، دا نه کول چې په بچو سبقونه ویلي وي؟ یجي سبق مې په ویلو، خو بس موږ دې کې او هغه داسې خپله بس توجه نه وه، نو بس بیا او ما تم پر سکول ویل بیا موږ دې راوستل. ستا د خبرو دا مطلب دی چې هله سړي بچي سبق وایي چې سړی ورته خپله په وطن موجود شي، بلکل ورپسې نظر پرې ساتي. بلکل بلکل دا سړی به چې هغه باندې نیکه او د یانیا چې کوم ده داسې نازک وي چې یاره پلار د مسافر دی، پلار مسافر ده او د بلکې نازک ده، د مور پلار یو زوی دی، نو بعد هغه به نازکي نه د خوالي نه غلطه فایده واخلي او پیسې ډېرې څې ورڅي، بس به هغه لګوي، بیا سبق ته نشي ته. تا خپله سبق ویلو کاکا؟ یارې ما خپله انم پر سکول ویلی دی. او بچو بلکل وي؟ بچو مې هم پر ویلی دی. ما خو ویلې مخکې به تللی خو نه؟ نه بله پړه کې داسې خبره شته چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه دنیا پښتنو ته کول غواړي ستا د 30 کاله مسافرۍ که څه نچوړ خبره ده، څه سره نصیحت خبره، څه درنه خوږه خبره؟ یارې بس دا هر مو دوستانو بیګانو ته دا ده چې دا وطن د مو غریبانو ده چې ښې ښه مزدوري وکړي، ښه کلر او خپلو بچو ته 2 پیسې وګټي او خپل وطن باندې ښه عزت کاروبار شروع کړي او چې هغه سره خپل ورور تربور عزیز کاروبار وکړي. دا لویه خبره ده. پوه وایي چې خو ډېر داسې ده چې که پیسې وګټي او بدخرڅي باندې لړږي، دا ښه خبره نه ده. او دې ځای کې هسې پیسې د موږ د 2 روپو مزدورۍ ته راغلي پوه چې موږ مزدوري وکړو. کاکا ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو، یو نړۍ مننه. چا وینې ورله ورکړې، چا سپرلو نه وینې وڅکې، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. ما سره پخوا کې دغلته یو بل ډېر تکړه زلمی ناست دی، تعلیم یافته. راځئ چې د سره خبرې اترې وکړو چې دی راته د خپل ژوند د ستونزو په حواله څه وایي. احسان وروڼه ستړی مه شي، په خیر علي؟ خدای مو بخښه، الله عزت درکړه، عزتمند شئ. ساله ولې یار؟ الله کرم دی. زه خو دلته ستاسو زموږ د خوږ ملګری نزار یوسفزی او د شمشاد ټي وي ډېره مننه او ډېره ستاینه په دې چې په دې وطن کې چې د خپل وطن نه خلک لرې دي، د پښتو ژبې د پښتو کلتور
او د پښتون آهنګ چې کم خدمت شمشاد ټي وي وکړو او شمشاد ټي وي د پښتو ژبې لا کم مقام ورکړو نو ټولو پښتنو ته د دوی مننه او د دوی ستاینه دا لازمي ده. نن وخت د کمرشلیزم دی، نن وخت چې کوم دی د پیسو ګټلو دی. هر انسان، هر کمپنی، هر سړی د پیسو د ګټې په شمار کې دی، په تکل کې دی، په جدوجهد کې دی. خو شمشاد ټي وي یو داسې پروګرام چې هغه خالصتاً د پښتو ژبې د خدمت دی، د پښتون کلتور د خدمت دی. زما د لرې وطن یاره مونږ نزار یوسفزی د دوی هنرمندان د دوی ملګري په دې پروګرام کې ګورو نو مونږ ټولو پښتنو ته د دوی لاسونه مضبوطول پکار دي، د دوی سره هر هڅه کول پکار دي چې کم د دوی دا حوصلې بلند ساتي، دا حوصلې یې همیشه قایمې وي چې دوی ستاسو زمونږ او د ټولو پښتنو دا خدمت کوي. ستا د درنو خبرو مننه. دا راته وایه ته کوم ځای؟ زه د پېښور ښار اوسېدونکی یم، په وطن د مومند جنسۍ یم، د بدمنۍ. او سبق ته ویلی؟ بلکل جی، انجینرینګ مې کړی دی، الکتریکل انجینیر یم. ته خو لکه ګورې احسان ورور چې دومره په ګڼ شمېر پښتانه دي، ما وختي وي چې 4 لکه پښتانه وایي چې په دې ګلف کې چې کوم دی نو دا 10 لکه پښتانه دا مسافر دي خپل وطن نه. یو اندازې مطابق 10 لکه پښتانه صرف پر ګلف کې په عربو ممالکو کې مسافر دي. دا داسې تکړه تکړه زلمي دي، په کار و چې دوی خپل وطن په دې مټو آباد کړی. څه ګڼي چې ولې لکه دا ټول پښتانه کره کوره 4 دي کې 15 دي که 3 کسانې مسافر دي؟ ستا په نظر سره مونږه پښتانه که د تاریخي حوالو سره خبرې وکړو نو موږ د ډېرو مسلو سره ښکار یو، د ډېرو مسلو سره مخ هم د زمونږ کم شیانو چې زمونږ لاس نیولی دی، کمو خبرو چې زمونږ مخه نیولې ده هغې ته موږ پام او فکر نه کوو. موږ د علم نه لرې یو، د رڼا نه لرې یو. زمونږ فکر چې کم دی دا کله د عقیدې په نوم، کله د ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې په نوم پابند شي، خو موږ فکر نه کوو، موږ پام نه کوو. موږ ته علم ته، هنر ته، دې ته خپل وخت په کار دی چې ورکو. زمونږ پښتانه رونه په خپل وطن کې د یو بل سره اخته وي. باچا خان به وی چې پښتون کله دشمن نه لري نو دی خپل تربور دشمن کی، خپل د ترزوی تربور کی د هغه سره دشمن لري. دی چې د وطن رابار شي دی د هر پښتون ملګری وي، دی د هر پښتون مرستیال وي، خو په خپل وطن کې د پښتون ګټه نه ویني، د هغه لاس نیسي، د هغه خپې وهي. دغه شیانو موږ ډېر وروسته کړي یو. موږ خپل دوست نه پیژنو، موږ خپل دښمن نه پیژنو. کومو شیانو چې زموږ لاس ونیو، کومو خبرو چې زموږ نه زموږ کلتور واغستو، زموږ نه زموږ ژبه واغسته، موږ د هغوی ملګري شو، موږ د پښتو ملګري نه شو. نو پښتانه د پښتون وطن نه بار دي، کینی په دې پښتون وطن کې، په دې پښتونخوا کې، او موږ به د لر او بر پښتون خبره کوو، د لر او بر پښتون وطن خبره به کوو. په دې کې د کمو وسایلو کمی ده، کم هغه شی دی چې دا وطن نه لري. یو شاعر وی چې زما وطن د سپینو سرو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم. ولې ګرځم؟ ولې چې خپل وسایل د بل په لاس ورکړم. او بلم یو خبر ما ته رایادېږي چې پښتانه وی خپل غوث نه مني او پردی خر په ځان مشر مني. دا زمونږ بدقسمتي ده، دا زمونږ بدبختي ده. مونږ ته پکار دادي او وخت امتحان اخلي د انسان، خو وخت چاته صبر نه کړي مونږ به ورک شو که ځان مو ونه پیژندو. یو شاعر ډېره ښایسته خبره کړې ده چې وی او هغې دپاره به مونږ ته خپل ځان پیژندل پکار وي چې وی وخت ته ته ښه زور وکړه چې ورک مې کړې، ځان به را پیدا کړم پښتون یم زه. دې دپاره داسې نه ده چې دا به په خپله دا وخت ځان را پیدا کوي. مونږ خپل دشمن به پیژنو. نن زما او ستا د کلتور دشمن څوک دی په دې څوک خبر نه دی. بیا هم موږ د هغه خبرو سره خپل سترګې تې پټوو، هغه خبرو ته پام نه کوو، او هغه خلک بیا موږ خپل ملګري ګڼو. نو په دې به موږ ته فکر پکار وي. ستا
په نظر کې که بله څه خبره داسې چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه یې د نړۍ پښتنو ته کول غواړي؟ زه خو صرف پښتنو ته دا وایم، زما ورونه دي او پښتانه د خپلو بچو د هغوی د مستقبل فکر دې وکړي، هغې ته دې پام وکړي. موږ د علم نه ډېر لرې یو. ټوپک چې کم دی ټیک ده، ټوپک به زما په لاس کې و، دا زما د تاریخ حصه ده. زما تاریخ د ټوپک سره عبارت ضرور دی، خو علم نه ولې لرې یو؟ موږ ته نن خلک وایي چې پښتون زما تاریخ زه په خپل حال نظر نه کړم او زه به صرف د خپل تاریخ ستاینه کوم، ما به کله هم تاریخ معاف نه کړي. د تاریخ ستاینه ښه ده، خو په خپل حال به نظر کوم. زما د بچی له چې څوک ټوپک په لاس کې ورکوي د هغوی لاس ونیسئ، بچو له قلم په لاس کې ورکوي. مزدوري زما مقدر ولې دی؟ زه به ټول عمر مزدوري کوم؟ زه به د بل مزدور یم؟ پښتون به ولې مزدور وي؟ پښتون به ولې مخکې نه راځي؟ لاره صرف قلم ده، صرف قلم ده، دې نه بغیر بله هېڅ نه. تا خبرې کولې او ما د پښتو هغه تاریخي ټپره یاده شوه چې په بل وطن مې پیرزو نه یې، په بل وطن مې پیرزو نه یې، که د حسنو رسالې در پسې ځي. الله رستا په شان خیراز ذهن چې لري دا زلمي په خپل وطن شته کی. ډېره مننه احسان بھائی ستاسو درنو خبرو. دریاب زمیا بسر پچپو خوزما عجب سا عجب لارا عجب کاروان روان دے ما رشتی پلاو لبیایی کز زما او کان زما دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن مسلمان دی دا پښتونستان دی دا وطن مسلمان دی دا پښتونستان دی دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن مسلمان دی دا پښتونستان دی دا وطن
مو د بابا وطن دا مو د دادا وطن په موږ باندې ډېر ګران دی دا پښتونستان دی په موږ باندې ډېر ګران دی دا پښتونستان دی دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن په موږ باندې ډېر ګران دی دا پښتونستان دی په موږ باندې ډېر ګران دی دا غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا د کفایت شاه باچا نه ډېرې خوږې او ډېرې خوندورې د خپل وطن د خپل قام د نام و ننګ سندرې تاسو واورېدې. ما سره په خوا کې یو بل ډېر تکړه زلمی ناست دی، د سره خبرې ترې کوو. راځه چې ډېره تاسو وایي. ستړی مه شې وروره. وعلیکم السلام علیکم. ساره والې خیر دی الحمدلله. ستاسو دعا ده. ستاسو نوم دی؟ زما نوم شیرزاده. او د کوم ځای؟ د بونیر. د بونیر کې ډاګای. ډاګای. تو تاله ډاګای کې ګوره تاسو پرېښودي نه د سیل مې راوستلي ښه؟ ټول راغلي دي خدای فضل دی، هېڅوک پکې نه دي پاتې، او که پاتې نو هغه هم راولو. راولئ تاسو سرونه یې د خیره؟ موږ د خیره دلته یو ورونه یو او واړه دلته یې؟ دلته یو. نو څه څه ګڼئ چې ولې دلته یې ټول وروڼه مسافري کوئ څه؟ نو بس زموږ هغه ملک داسې ملک دی چې یو خو هلته غریبي ده، امن نشته. یو زموږ هغه علاقه داسې ده چې پسمانده ده، نو بس د مجبورۍ نه دلته دیره یو، د پردي ملک کې مزدوري کوو پاتې کېږو. د خپل کلي هغه حجرې ته یادېږي؟ بلکل هر څه راته یادېږي. نو د حجره چې لاړه د منځ نه لاړه، نو ته څه ګڼې چې موږ پښتنو تاوان ونه کړ؟ ډېر غټ تاوان وکړو. حجرې خو بېټکونه روکې کړې، بېټکونه راله حجرې روکې کړې. نو بېټکونه کې هم څوک نه نه خوشې تالې خره پکې ولاړې، هېڅ څوک پکې هم نه. نو دا ولې لکه نو دا څه ګڼې چې دا څه مخلوق چې څه دی هغه ټول په اماراتو کې پروت دی. په کلي کې څوک دي؟ هېڅ څوک هم نشته. کلي کې هم ګوره ډاکټر کې ځای نشته، خو ماشومان دي او زنانه دي. هسپتال ته چې لاړ شي لاینونه ولاړ ماشومانان دي پکې، نور پکې هېڅ څوک نشته. د هر سړي چې وس کېږي هغه خپل ورور به یې دلته راولي. ولې؟ د امن د وجې چې دلته امن دی، دا ملک ډېر ښکلی دی او ښه ټایم پکې پاس کېږي، دوه پیسې پکې خلک ګټي او خپلو بچو له مور پلار لیلیږي. ستا په اړه کې بله کومه خبره شته چې کولی غواړې؟ ستاسو د ټول شمشاد ټي وي چینل چې څومره کابینه ده هغې ټولو ته زما دوا سلام، او ټولو مسافرو ته چې په عرب او اماراتو کې دي او دلته کوم موجود دي ټول ته زما طرفه دوا سلام. ډېره مننه. ستړی مو شه حاجي صاحب؟ غازي ملش. ساله والې؟ الحمدلله. ستاسو نوم دی؟ عمران. او د کوم ځای؟ حسن خیل پېښور. پېښوري. څومره وخت مسافر شو؟ مسافر 10 کاله وشو تقریبا. 10 کاله. چا نه تپوس کوم یا 10 شوي یا 40 شوي یا 25 شوي؟ نو لویه بدبختي ده؟ نه ده بدبختي ویلې ده، په خپل تاب یو دیلې الحمدلله. او مسافري ده کول خو دي. که خپل وطن کې کار روزګارونه په خپل وطن کې وکړه او لازم خبره ده، خو وطن کې امن نشته، دې ځای کې الحمدلله امن ده، روزګارونه دي. نو موږ تاسو سره ټول بهر یو، نو صرف دعاګانې به کوو په خپل وطن کې د امن لپاره او د کار روزګار لپاره، د خپلو بچو د راتلونکي ژوند لپاره څه کولی شو ستا په خیال؟ نو پکاره چې ټول پښتانه ورونه خپل تعلیم باندې هغه وکړي. تعلیمي خبره ده، که دې مو تعلیمونه وای ته هغه هم ووایه، نه اوس به څه نورې خبرې وای. تعلیمونه مو شته دي، نه دې مزدورو ته یو، بس خپل وطن کې به نور څه شی شته نه، وطنو کې شته نه، څه کار هم نشته. او ته څه فکر کوې چې دا 4 لکه پښتانه چې دلته په یو کې ژوند کوي، دوی کې پیسې ګټي او وطن ته لیږي، دا په ځای لګېل ته؟ نو بس کېدای شي څوک یې په ځای لګوي، څوک یې په فضولیاتو لګوي. اول په څه کار پکار دی ستا په خیال؟ تعلیم، بچو ته تعلیم ورکول پکار ده. لکه څرنګه د مخکې ورور ښې خبرې وکړې، داسې تعلیمي ته پکار ده چې تعلیم حاصل کړي، نو ښه به وي انشاءالله. بله څه خبره یې په اړه کې شته چې کولی غواړې؟ خبره خو بس دا ده چې د شمشاد ټلویزیون ډېره شکریه
سره دې مو د ټولو نورو پښتنو چې څوک دلې راغلي دي خصوصي حاجي غریب ګل صاحب او فقیر ګل صاحب مسکین ګل شیرزاده صاحب دې ټولو مهرباني او ډیره مننه تاسو درنو خوږو الله دې مال شه تاسو خپل قسمت انسان تر چرته رسیږي ویل کدا جل نه بدلیږي کدوس بنو کالا د ځان تاوکړي د اجل غشه ملتا په لګيږي خپل قسمت در سره مل دې مالنګ جانا تا د سلا د یو بل نه ګلګي نوې موسم نوې بهار دې سن میں اوس پر ګلنا رن جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي رن جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي نوې موسم نوې بهار دې سن میں اوس پر ګلنا رن جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي رن جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي ودا وسنی زلمی بس کړم چې ډولې وی غیرت بل په غلطو په ورنا کړم چې ډولې وی غیرت بل په غلطو په ورنا کړم چې ډولې وی غیرت سر می دا غزل مزار شاه چې د وطن کړي خدمتونه رانه جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي نوې موسم نوې بهار دې سن مې اوس پر ګلونه رانه جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي رانه جدا د دنیا دې په مخ مې زیږیږي د غم سرود راته غږیږي زملنګ جان غم ته پیدای د غم سندرې نه خلاصیږي زملنګ جان غم ته پیدای د غم سندرې نه خلاصیږي زملنګ جان غم ته پیدای امزول لګي مت پکار دے ماخله د خزو په ګورنا رانه جدا د دنیا دې مخ مې زیږیږي بهار دې سن مې اوس پر ګلونه رانه جدا د دنیا دې مخ مې زیږیږي رانه جدا د دنیا دې مخ مې زیږیږي غمجن مازیګر دې بیلتا غمجن مازیګر دې بیلتا ډېر تکړه زلمی شاعر را سره ولاړ دی هغه له دعوت ورکوم چې نظم راته ووایي
خو ماته هم یو دوه شعرونه رایاد شو. ډېر په حیرانۍ اسمان ته وګورم، زه چې خپل ښایسته جانان ته وګورم، خدایه مسافر لالی به څنګه وي، خدایه مسافر لالی به څنګه وي، سر کړمه بهر باران ته وګورم. ډېر تکړه زلمی شاعر انور زیب را سره ولاړ دی، دله دعوت ورکوم چې دی راته خپل نظم ووایي. انور زیب د نظم نه مخکې یو څو شعرونه دي چې ارمان به وکړي د زړه سره خو لږ صبر وکړه، ارمان به وکړي د زړه سره خو لږ صبر وکړه، کله چې ستون شم ستا له دره خو لږ صبر وکړه. او لا خو وړی د ولپت له زوره نه خبر، لا خو وړی د ولپت له زوره نه خبر، ستوري به شمارې تر سهره خو لږ صبر وکړه. پیرنګه لا خو پښتانه د ځانه نه دي وزګار، پیرنګه لا خو پښتانه د ځانه نه دي وزګار، خوب به دې ورک شي له خطره خو لږ صبر وکړه. ډېر ښه. او شپې پرې د هجر لا په ویښه سبا شوي نه دي، شپې پرې د هجر لا په ویښه سبا شوي نه دي، هغه به وجاړي انواره خو لږ صبر وکړه. ډېر ښه. دا یو نظم دی. زما د دواړو سترګو توره سلامونه واخله، زما د دواړو سترګو توره سلامونه واخله، زما د خوږ زړګي ټکوره سلامونه واخله. منم چې ته هم بېقراره زندګي تېروي، په سرو لمبو کې ما د پاره زندګي تېروي، خو زه بې بسه یم جانانه د غربت مخې ته، ځکه وزګار نه شم ستا د محبت مخې ته. لا خو د مور د خوب تعبیر پسې لیواله ګرځم، لا خو د پلار د فکر سوچ پسې د خیاله ګرځم، ما ته ملا ماشومان ورونه په اسره کې ناستي، اوس هم زما په انتظار دی په کوڅه کې ناستي. اختر دې بیا نوې جامې نوې سپلۍ غواړي، اختر دې بیا نوې جامې نوې سپلۍ غواړي، بیا د همزولو سره ډیر څه د سیالۍ غواړي. لا مې بنګړي د وړې خور په لاسو کړي نه دي، لا مې نکریزي او رانجه ورته راوړي نه دي، لا خوشحالي مې د دورشل په طرف نه دستونه، لا خو آرام نه مومم لا خو یمه بې سکونه. جانانه لا خو راته وخت شته لا ځواني پاتې ده، د دې نه پس هم موږ ته ډېره زندګي پاتې ده، ستا د اوربل د ګل کیسه رانه لا هېره نه ده، هغه یو لوز هغه واده رانه لا هېره نه ده. ستا د سور شال بنارسی ارمان به هم پوره شي، زموږ د واړه زندګۍ ارمان به هم پوره شي. دوا کوه اوس مې منزل راته یو ګام پاتې دی، لا خدا ستا د غېږې ژوند راته مدام پاتې دی. واه ډېر ښه ډېر ښه. زه به راټول شمه زخمونه به مې بیا وګنډم، دغه ټوټې ټوټې خیالونه به مې بیا وګنډم، ما نه خفه مه شي زه ستا د خوب تعبیر جوړوم، تا له د مینې د وفا نه ډک تصویر جوړوم، له دې تصویر نه ورکومه د بېلتون رنګونه، زه پرې شیندمه د وصال وصال ژوندون رنګونه، دغې تصویر له زه رنګونه د سپرلي راوړمه، دغې تصویر له خنداګانې خوشحالي راوړمه، خو لا مې نیمګړی د زما د ارمانونو تصویر، لا خو به تت وي ګرانې ستا د دې خوبونو تصویر. ډېره مننه. ما سره په خوا کې یو دوه ډېر تکړه زلمي ناست دي، دوی سره خبرې درې کوو چې دی خپل وطن ته په راپېښو خوشحاله اوس. ستړی مشر ورور په خیر؟ ته په خیر راغلی. ستړی مشر ټول مېلمنو په خیر راغلی. ساله والي خیر خیرات دی. تاسو زما جهانګیر خان نوم دی. د کوم ځای؟ زه د کوی سنخیل یم، په مردان کې اوسېږو. افریدی یم. افریدی شریف آباد مردان کې اوسېږو. او څومره مسافري دې وکړه؟ ما 8 کاله کوریا کې تېر کړي دي، ساوت کوریا کې، او دې ځای مې تقریبا 4 کاله وشو. 4 کاله دلته. دغه د کوریا په مسافر او د مسافره کې څه فرق؟ نو د هغې ځای مسافره کې دا فرق دی چې هلته کې تکلیفونه کم دي او دلته زیات دي. هلته کې رهایشونه ډېر اسان دي، تنخواګانې ډېرې زیاتې دي. دلته 800-900 درهم د یو کس تنخوا وي، او په هغې کې هغه خوري سکیم کمره هم پکې ساتي، کور ته هم پکې لېږي. هلته کم از کم تنخوا 1,00,000-1.5 لک ده، او په هغې کې رهایش چې کوم دی نو هغه ډېر اسان دی، خوراک یې ډېر ښه دی، بلکې لکه هېڅ تنګول پکې نشته. زما پکې خپل روزګار و، خپل دوکان مې و پکې، په هغې کې په دې 8 کاله کې ما نه بلدیه لیدلې، نه مې پکې پولیس لیدلی، هېڅ هم پکې نشته. نو د دې ځای په نسبت دغه ځای مسافري اسانه ده. نو ستا په خیال هغه مسافري ښه ده؟ دې ځای کې زیات چې کوم دی نو ستونزې دي؟ دې ځای تکلیفونه زیات دي د هغه ځای په نسبت سره. بله یې پړه کې څه خبره شته کولې غواړې؟ نو پړه کې هم خبرې ډېرې دي،
او ستاسو د شمشاد ټي وي ډېر شکریا ده کو چې موږ ته موقع راکړه د خبرو کولو. زه خو وایم چې لکه زموږ په ملک کې ډېر ښه ملک دی، خوږ ملک دی، خو په هغې کې څه شته نه. په هلته کې که څوک 200 روپۍ دیاړي کوي نو 500 خرچه یې ده. دې ځای کې چې کوم خلک راغلي دي نو دوی که وګورئ په هغه ملک کې لکه دوی سهولتونه ډېر زیات دي. ګاډی شته، پوخ کور شته او اوسېدل یې ښه دي، تعلیمونه بچو کولی شي. که تاسو وګورئ چې کومو خلکو ښه تعلیمونه کړي نو تقریبا 80% خلک دې ملکونو کې اوسېږي، یا سعودیه، دوبۍ، قطر، هر ځای چې خو په دې ملکونو کې دي. هغه خلکو چې کوم تعلیمونه ښه کړي به یا خاني یا به نوابي. ډېره مننه ستاسو درنو خبرو. زه په اخري کې د حاجي غریب ګل، حاجي فقیر ګل او مسکین شیرزاده او د دوی د زوی سلمان او ستاسو شمشاد ټي وي ډېر شکریا ادا کوم چې موږ هم دلته راوغوښتو او ټولو مېلمانه هم دلته راوغوښتو. او دا چې دلته څومره خلک ناست دي د دوی ټول خپل خپلوانو ته د دوی طرفه زه سلام کوم. رو کله په دو کله پریوته خو درېږم نه، رو کله په دو کله پریوته خو درېږم نه، ښکلی مستقبل زمونږ په حق کې د منزل ته ځو. ما سره یو تکړه زلمی ناست دی، ستړی مه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی بالکل الحمدلله. ستا نوم څه دی؟ سلمان. څومره عمر دی؟ 24 سال. 40 کاله عمر دی. او سبق دې دلته ویلی که وطن؟ جی دلته ویلی، پیدایش مو دلته دی. پیدایش دې هم دلته؟ جی بالکل. وطن ته پکې ته لاړ شي؟ او زه په جوټه باندې لاړ شو. نو دا ځای راته ښه لګي که وطن درته ښه لګي؟ نو زما پیدایش او ټول بچپن خو دلته تېر شوی دی، خو وطن خو بیا هم وطن وي که نه. او یو متل دی هر چاته خپل وطن کشمیر دی. او ما ته کشمیر دی د دې خپل وطن ډاګونه. جی بالکل. نو دا راته ووایه چې ستا خو پلار او ترونه او ټول کورنۍ هم دلته کې ده، نو تا ته مسافري بیا هم دغسې ګران لکه نور خلکو ته که نه د دې ټول خپل پردي دلته یم لږ اسانه ته ښکاري؟ نه جي څه کمی خو نه دی محسوس شوی، دا شان خو د وطن خوشبو او د خاورې چې کوم مینه نه خو انسان وي خپل وطن سره خپل دغه سره. درته وایي د پښتنو پرې رویو کې را دومره توندي ولیده لکه خبرې ته غوږ نه ږدي، یو بل جرګه نه کوي، یو سره مرکه نه کوي، یو بل سره خپلې ستونزې د جرګې د لارې د مرکې د لارې دا دومره غوسه، دا دومره تاو، دا تریخوالی ولیده زموږ په رویو کې. څه څه ګڼي؟ نه خو زمونږ مشران چې کوم دي پخواني هغې هم ویلي دي، مثلا باچا خاندا ویلي دي چې موږ به پښتنو کې یو کار شته ور څه شي، خو دې موږ خپلو کې اتفاق نشته، موږ خپلو کې اتفاق نه کوو. مطلب چې موږ خپلو کې اتفاق وکړو، د یو بل خبره وړو، نو هرې مسلې به پخپله حل شي. موږ پخپله هغه برداشت هغه ماده چې را ختمه کړې ده. بله پړه کې خبره شته چې ټول نړۍ پښتانه ته ګوري، زلمي ته ګوري چې ته وکړي. زه دا ویل شمشاد چینل په ذریعه باندې چې اول تاسو شمشاد چینل ډېره مهرباني، تاسو دلته راغلي او موږ له موقع راکړه او ټول وطن والو ته خاص کر خپل پښتون قوم ته دا ویل غواړم چې هر څومره سختې تېروي خو خپل بچو باندې تعلیم لازمي کوئ، ځکه چې تعلیم د یو قوم سوچ بدلی. او که موږ پښتانه خپل ځان بدلول غواړو نو خپل بچو ته اعلی تعلیم ورکړو. ډېره مننه. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو د ورور خبره وکړه د کوریا، نو تاسو ته به دا معلومه یا نه چې 4 لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې میشته دي او خپل ژوند کوي. دا 4 لکه پښتانه د اماراتو خاورې په خپله سینه باندې ځای کړي دي او دلته کې پیسې ګټي، کار کوي، روزګار کوي او هلته په کورونو نور پښتانه خپلې کورنۍ ساتي. دا هم زموږ وطن دی، د دې قانون، د دې د آئین، د دې د یوې پولې موږ مکمل پابند یو او دا وطن موږ په خپلو مټو آباد کړی دی او د دې وطن په تعمیر او ترقۍ کې موږ مخکې هم لاس اخیستی او بیا به هم پکې کوو. دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه زما د لرې وطن یاره چې د حباب نه موږ ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. دې سره ما نظار یوسفزي له اجازت راکوي. په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. د الله په امان. زه د خپل وطن په پاکه بنا لیونی یمه، زه د خپل وطن په پاکه بنا لیونی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه پښتون زلمی یمه، زه د خپل وطن
د لوړ همت مینا را پرېوتی نشي تش په یو نظر زما دښمن بیا ټینګېدی نشي لویه قافله مو په دباو ستا جار وتی نشي ممې چیړه لر شرانه خدای کو پیژانې یمه ممې چیړه لر شرانه خدای کو پیژانې یمه زه پښتل مې یمه زه پښتل مې یمه زه پښتل مې یمه زه پښتل مې یمه زه د خپل وطنه تازه کېږي دا زاړه زخمونه مه چېړه د بغوم په ویر شوي ژړلي زړونه مه چېړه بنګر به شي جوړ دا زموږ آهونه مه چېړه چېړه که څوک چېړې د پښتون کامونه مه چېړه روغو ته یم روغ او لیونو ته لیونې یمه روغو ته یم روغ او لیونو ته لیونې یمه دا تفریقې تفریې د مینځلو کول غواړم زه په یو کوزي په یو تالي خوراک خوړل غواړم زه قطق شینواره یوسف زیرو جوړول غواړم دوی د یوې مینې په څادر کې پټول غواړم وته یم میدان ته دا مې کشته ننګیالی یمه وته یم میدان ته دا مې کشته ننګیالی یمه پت په وینو سور میدان نه وپوښته ما لږ د دکن او سومنه داستانه وپوښته ما د ایشیا د هر یو زوړ او ځوان نه وپوښته ما وپوښته د ټول جهان نه وپوښته زه د سربازانو باباګانو کړ